السلام علیکم قدرمنو. د مور د اولاد مینه چې ده دا فطري مینه ده. په حیوانانو کې دا مینه فطري ده. میږه وینئ د هغې وری ته کونګری یعنې کوتری رانږدې سوی دی. دغه میږه ډېره پریشانه سوه، دی نه ایسي وایي دا زما وري زما بچي ته نقصان ورسوي. دا میږه وروانه سوله، اوس هغه کوتری پسې اخلي. دا کوتری پسې اخلي، خو لیکن دغه میږه چې په کوتري کار ولري هلته چې مور بي ده دغه یودم راپورته سي، تاسو وینئ د یودم وغورځېږي او بیا راسئ چې دا خو زما په کوتري کار لري. دا د میږ دا د را روانه سوه و دا میږ ته خوله ور واچي چې ته زما په بچي څه کار لرې. یعنې د اولاد سره مینه دا فطري ده. دا په حیوانانو کې تر انسانانو ډېره مضبوطه ده. نو هغه مینې چې نظریې پیدا کوي د رنګ و نسل پر بنیاد، عقیدې پر بنیاد، د علاقې او د وطن پر بنیاد باندې چې موږ کتابونه وایو او بیا موږ په ځان کې یو مصنوعي مینه جوړوو. داسې مینې تر دغو مینو دغه فطري مینې یو لک وارې زورورې دي او یو لک وارې خوندورې دي. نو د فطري مینې احترام وکړئ او په ځان کې فطري مینه ژوندۍ وساتئ. Hop, مزاق